د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کابل کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت جبهې په ملاتړ لاریونونه وشول. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خبري رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي، ګڼ خلک بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویان د علي مسیم نظري بیګا نه وخته په یو بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته لغوه ورکول کېږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته لغوه وکړه چې وړمه شپه طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې ویل چې دوی سنګرونه د پاکستان هوایي ځواک بمبار کړي، خو لا هم په ګڼو ستراتیژیکو سیمو حاکمه دي. پاکستاني چارواکو لا په دې تړاو تبصره نه ده کړې، خو د مقاومت جبهې وسلوالو ادعا کړې د پاکستان یوه جنګي الوتکه نسکوره او یو هلیکوپټر یې راکوزه کړې ده. د دوی ادعاوه هم خپلواکو مراجعو نه دي تایید کړي، ځکه په پنجشیرو کې له څو ورځو راهیسې انټرنیټ او برېښنا پر چاودي. او په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوي تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق ویلي وو چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د افغانستان د نوي دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون دوشنبه ټاس خبري اژانس ته ویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانیستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.